السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانه زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانه زده کوونکو په دې جلسه کې موږ د نامساوات معادلې او د نامساوات قوانین لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ د غیر مساوات معادلې دي. ګرانه زده کوونکو د غیر مساوات معادلې دوه نابرابره چې مختلفه بڼه ولري، یعنی دوه غیر مساوات چې مختلفو بڼه ولري خو حل یې یوه وي، یعنی چې یو شان حل لري. د نامساوي برابر په نوم یادېږي یا د غیر مساواتو معادلې په نوم یادېږي. د نابرابر د حل لپاره موږ کولی شو د هغه مساوات نابرابري حل کړو. موږ د غیر مساوات معادلې تعریف، یعنې غیر مساوات معادلې بڼې مختلف خو یو شان حل لري. اوس راځو ګرانه زده کوونکو د غیر مساوات قوانین ته. د غیر مساوات قوانین. ګرانه زده کوونکو څرنګه چې موږ مساوات ولوستله، معادلې موږ ولوستله، غیر مساوات هم ځینې قوانین لري. راځئ چې د غیر مساوات قوانین باندې لاړ شو. د غیر مساوات لومړی قانون. ګرانه زده کوونکو د غیر مساوات لومړی قانون دا ورته بیانوي: موږ کولی شو د نابرابر یا غیر مساوات دواړه اړخونو ته ثابته قیمت اضافه یا کم کړو، یعنې ثابته قیمت کولی شو چې پکې اضافه یا کم کړو. خو د غیر نامساوات یا د غیر مساوات په اصل کې کوم تغییرات منځته نه راځي. د مثال په ډول تاسو ښودلی شئ ګرانه زده کوونکو، که موږ ولرو چې A کوچنی د B څخه وي، موږ د دغه غیر مساوات په معادله کې یو ثابته قیمت لکه C چې دا هم لویه له صفر څخه وي کولی شو چې اضافه یا کم کړو. خو د غیر مساوات یا غیر نابرابر په قیمت کې کوم تغییرات نه راځي، یعنې څرنګه. د مثال په ډول دا موږ غیر مساوات داسې لیکو چې A جمع موږ زیات کړله، منفي یعنې موږ کم کړله C. بیا هم داسې دي کوچنی دي د B مثبت منفي C څخه. دا د غیر مساوات لومړی قانون. راځئ ګرانه زده کوونکو چې د غیر مساوات دوهم قانون ولولو. د غیر نامساوات دوهم قانون دا بیانوي چې موږ کولی شو د نابرابر دواړه اړخونو ته مثبت قیمت ضرب کړو. د نابرابر په قیمت کې یا په لومړی حالت کې کومه تغییرات منځته نه راځي. مثبت عدد وي د مثال په ډول تاسو ښځیر شئ ګرانه زده کوونکو، لکه موږ لرو چې A کوچنی دی د B څخه، په داسې حال کې چې C لوی وي له صفر څخه. داسې لیکو چې په غیر مساوات کې لکه موږ A لرو، A سره ضربوو خپله ثابته قیمت چې مثبت دی C، دا بیا هم کوچنی دی د B ضرب د C څخه. یعنې د غیر نامساوات دوهمه قانون دا موږ ته بیانوي چې کله یو عدد مثبت اوسي دا موږ ضرب کړو په غیر نامساواتو کې. د غیر نامساوات په قیمت یا په حاصل کې کومه تغییرات منځته نه راځي. اوس راځو د غیر نامساوات دریم قانون ته. ګرانه زده کوونکو د غیر نامساوات دریم قانون په هغه صورت کې چې د نابرابر شاوخوا
منفي قیمت په واسطه ضرب شي او د نابرابر سمت بدلون کړي پیل شوي نابرابر د ابتدایي نابرابر سره مساوي دي. یعنې څنګه ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شي موږ مخکې په دوهمه قانون کې ولوستله چې عدد مثبت وي خو دلته څه شوي یو ثابت عدد خو څه شوي منفي وي د نامساوات دواړه خواوو ته ضرب کوو. کله چې مو ضرب کړله ګرانو زده کوونکو د نامساوات علامه څه ده؟ د علامه جهت سیدی بدلیږي د علامه جهت بدلیږي. څرنګه ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شي تاسو لکه که مونږ داسې یو غیر نامساوات ولرو چې A کوچنی د B څخه وي مونږ یو ثابت عدد سره لکه C سره یې ضربوو په داسې حال کې چې علامه یې منفي وي څه منفي شو یعنې د صفر څخه کوچنی دی. کله چې مونږ دا په غیر نامساواتو کې ضرب کړو د غیر نامساوات دغه علامه جهت بدلیږي لکه داسې کېږي چې A ضرب د C. اوس ښه دلته ځیر شي ګرانو زده کوونکو A کوچنی د B څخه اوس دلته A ضرب د C لوی کېږي له B ضرب د C څخه ځکه چې دلته یې مونږ د C علامه چې یو ثابت عدد دی علامه یې منفي ده یعنې کوچنی له صفر څخه ده. دا د مونږ د غیر نامساوات درېیمه قانون و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د غیر نامساوات څلورم قانون. ګرانو زده کوونکو مونږ په اول قانون جمع و تفریق ولوستله په درېیمه مثبت عدد ضرب کول که غیر مساوات دواړه خواوو ته او په درېیمه قانون کې منفي غیر نامساوات دواړه خواوو ته څه ضرب کړو. اوس په څلورم کې راځو تقسیم ته یعنې کله چې تقسیم کړو تقسیم برخې ته راځو ګرانو زده کوونکو د مثبت قیمت په واسطه د نابرابر شاوخوا ویشل یعنې تقسیم کولو سره پیدا شاوخوا نابرابر ابتدایي نابرابر سره مساوي وي. یعنې څرنګه ګرانو زده کوونکو ښه تاسو ځیر شي لکه مونږ غیر نامساوات لرو چې A کوچنی د B څخه وي. نور C هم یو ثابت عدد دی چې له صفر څخه دوی ووځي. کله چې مونږ دا تقسیموو غیر نامساوات دواړه خوا لکه داسې لیکو چې A تقسیم پر C داسې دی کوچنی له د B تقسیم پر C وه. یعنې کله چې په یو مثبت عدد باندې مونږ د غیر نامساوات دواړه خوا تقسیم کړو د غیر نامساوات په قیمت کې کوم بدلون نه راځي همدارنګه د دې علامه څه لویوالي او کوچنیوالي مونږ ته ښیي جهت هم تغییر نه کوي. دا و ګرانو زده کوونکو زموږ د غیر نامساوات قوانین. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو بخښونکی او مهربان الله ته سپارم. ښه وخت د خدای په امان.